السلام علیکم. په یقین کې موږ درې خاص شیان لرو. همدا دلیل دی چې په ډېرو ولایتونو کې موږ داخلي دپاره امکانات نه لرو، ځای نه لرو. اوس هم په لغمان کې نوی برانچ جوړ کړی دی چې خلک ته وکولی شي زموږ سیسټمونو نه ګټه واخلي. یو دا سیسټم دی چې موږ ماشومان واقعا تربیه کوو چې څنګه خپل ذهن استفاده کړي. هغه موږ څنګه کوو؟ یو په ټول افغانستان سراسري موږ یقین ټاکس لرو. دوی خپل نظریات، خپل فکرونه، خپل تجارب، خپل کوم ساینسي اکسپریمنټونه کړي راځي او په سټیج کې نور خلکو ته وړاندې کوي او انشاءالله انعامونه او هغه شیان هم اخلي. دویم، موږ فقط په امتحانونو خلک نه کامیابوو. هر یو شاګرد به په هر مضمون کې یو پروژه راوړي، ځکه موږ غواړو شاګردان تربیه کړو چې څنګه خپل فکر وکړي. مشکل دا دی چې متاسفانه دا فعلي کوم تعلیمي نصابونه چې دي د اکثر تربیه کېږي څنګه ښه نمرات واخلي. او زما په نظر باندې دا دلیل دی چې کله خلک مکتبونه فارغ شي او نمره همیشه اخر نمره سره کار کوي، ځکه اول نمره توجه دا وي چې څنګه ښه نمرې واخلم، لیکن اخر نمره توجه دا وي چې څنګه زه یو فکر وکړم. نو موږ په یقین کې دې شی باندې موږ خلک ټرین کوو. دویم دا دی چې موږ الحمدلله اسلام او ساینس او ټکنالوژي په خپل تعلیمي کرکولم کې اضافه کړی دی، یو ځای کړی هم دی تر څو به وکولی شي ماشوم دې نه فارغېږي هغه په درې وړو هم پوهېږي. همدا دلیل دی که تاسو زموږ ماشومان وګورئ، هغه به ډېر ښه ساینسي پروژې راوړي، یو ډېر ښه تلاوت به کوي او همچنان یو ډېر ښه ویناوال به اوسي. که تاسو هم غواړئ چې یقین ته خپل اولاد حواله کړئ، یو څه مبابات نتیجې وګورئ، یو ځل زموږ د برانچ ته راشئ په لغمان کې، وګورئ چې موږ څه شی لرو، څه شی ستاسو اولادونو ته وړاندې کولی شو او خپل انشاءالله خپل په نظر وګورئ، خپل پوښتنې وکوئ، موږ بیرته جواب کوو. ډېر زر به یقین اولینی ډیجیټل مکتب وي په ټول لغمان کې چې ته خپل د اولاد نمرات، حاضري، هر څه به د خپل موبایل نه کتلی شي. الحمدلله موږ دا سیسټم جوړ کړی دی او اولین ولایت به لغمان وي، دلته موږ تطبیق کوو. اولین کس به تی په حیث والدین چې دا به ته ګوري چې څنګه ستا د اولاد باره کې موږ یو ښه سیسټم لرو چې حتی اے آی به تا ته مشوره درکوي ستا اولاد په کوم ځای کې ضعیفه دی او څه شی به هغه ولولي، ځکه دنیا ډېر عصري شوې ده او اوس هم موږ پخواني سیسټمونه تطبیقوو. یقین هغه مکتب دی چې هر ورځ نوی سیسټم تجربه کوي تر څو پورې چې دا کوم هدف موږ لرو چې یو ماشوم باید هم په اسلام او ساینس او ټکنالوژي کې ورسیږي هغه دلته لاس سره وړو. په یقین باندې یقین وکوئ او یقین سره خپل اولادونو ته راولېږئ تر څو پورې موږ تاسو ته هغه ځای ته ورسوو کوم ځای کې تاسو په هغه افتخار وکړئ.